څه دي تسبیح دې ساکونه دی بچیا په څو ده ته علي بچی کوم یې والي په سلسل دي دای په سلسل وبې دا سپینې پکې 200 دي دا نور په سلسل ابې زه خو به نوالم که نه خو زه ته یو خبره کوم ته ولې دا خرڅوې مجبوري ده که نه بچه څه وکړو څه مجبوري ده واړه بچي مې دي د بس د ګټې وټې مې سګوني یو ځای مې د وړوکی دی مشران مې جنکۍ دي که نه بچه نو دې کې به ته څو روپۍ ورځ ګټې هسې اندازه دې کې بچه دې کې خو 500-600 وشي نو څه د ما د خرچې وشي او یو 300 روپۍ د ما خرچې وشي نو دا روز ګزاره کوم نور پکې دې مې ساکونه کې بیا ورکوم ها لږه لږه ورکوم نو زه لږه لږه سودا راوړم څه وکړم بچه مجبوري ده ته کوم ځای زه د وطن ایریا یم بچه ابې زه ته یو خبر وکړم دا چې زه ناست یم ته بچي مې غټ نشته که نه نشته بچه زه د غټ بچي شوم زه د غټ زوی شوم زه دا تسبیح نه دي دا چې نه ټولې علمه نور خو زیات څه نه شم کولی خو یو ورځ دمه در کولی شم دا به رال د څو راځي ټولې دا بچه بس تا خپل ریټ ووایه نو زه نه پوهېږم ها که نه یې پیسې دا سره خیر تا سره به ریټ صحیح وکړم زه بچه ریټ راته ووایه بس ولې راځي دا په سلسل خرڅوم دا به نور به دله 50 ورکوم دا هغه به دله په سلسل ورکوم نو بس خیر دی که تا سره پیسې نه وي دا ټوټل به له څو راځي ټولې سټل خبر را سره وکړه دا ټولې دا د 300 سودا دا بچې روس د 3000 او د 300 او دا مسواکونه د څو دي دا مسواکونه دي دا نو دا د 600 د 600 اوس څو شوې 3000 او 600 روپۍ شوې زه الله دې باچا که خدای دې عمر ډېر که بچې الله دې دواړه جانه ښایسته که الله دې کاروبار کې برکت واچوه بچې او چې داسې کار وکړم ابې د 3000 او د 600 روپو دي که نه دا زما د 1000 روپو شو زه الله دې عمر ډېر که بچې خدای دې دواړه جانه ښایسته که الله دې ګلو ګلزار که بچې اوس به چېرته ځې ابې اوس ځم کور ته بچې چوټي دې شوه که نه او چوټي شوه الله دې دواړه جانه ښایسته که اوس داسې کار وکړه ابې دا واپس والا زه الله دې عمر ډېر که دا به داسې کار وکړې که نه چې دا سبا په چا خرڅ کا بس نن خو نه خرڅ شو که نه بچې الله دې عمر ډېر که خدای دې دواړه جانه ښایسته که الله دې ګلو ګلزار که بچې او ستا چې کومې لوریانې دي که نه په کور کې زما هم خویندې دي داسې کار به وکړې که نه دا 500 روپۍ سپیشل د هغې په دې بغیله سوال یو کور ته د خوراک او یو بس والا الله دې عمر ډېر که خدای دې بچیا جنت کې ګلونه کو ګرځوه بچیا اوس لاړ شم مورې کور ته جنت ګلونه کو ګرځوه خدای دې ګل ګلزار که بچیا دنیا آخرت دواړه د ښایسته شي بچیا